السلام علیکم. قدرمنو دغه ویډیو ګورئ. یو بېغیرت ورور، بېغیرت بویم، یو بېغیرت ورور خپل خور 25 کاله زنداني کړې وه، یعنې 25 کاله په یو اطاق کې بنده کړې وه. هغه وایي که نه چې خویندې کیني ورونه یې ستایي، چې خویندې کیني ورونه یې ستایي، چې ورونه کیني خویندې بل ته ورکوي. قدرمندو د خویندو شفقت ته وګوره او دغسې بېغیرت ورونو ته وګوره. دا ویډیو تاسې وګورئ. د ورور ظلم او د خور شفقت. څو ورځې وړاندې د کابل ولایت د 10مې حوزې د جنایي جرمونو سره د مبارزې پولیسو هغه ځای کشف کړ چې د خپل ورور لخوا یوه خور 25 کاله په یوه کنډواله کې زنداني شوې وه. نوم یې نیکبخته و، خو له نیکبختي سره بخت هیڅ یاري نه وه کړې. په جریان د 25 کالو کې یې لمر په سترګو نه و لیدلی، لباس یې نه و بدل شوی، د حمام یا اوداسه لپاره اوبه ورکول خو لرې خبره وه. تشناب یې نه و، فقط په یوه 4 متره خاورین اطاق کې یې د خځلو کثافاتو پر سر ژوند کاوه. ډوډۍ په کاسه او دیګ کې نه وه ورکړل شوې، لکه حیوان ته د خاورو او خځلو پر سر له یوه سوري څخه ورغورځول شوې وه. یا د ښځه په 25 کلنۍ کې په همدې مرغانچه کې زنداني شوي او 50 کلنه وه. د قرآن کریم حافظه هم ده. په جریان د 25 کالو کې ټول حاجت د همدې خاورینې کوټې په غولي پوره کړی. کوم خواړه چې ترې اضافه شوي همدلته خراب شوي وو. اطاق له ګندګیو څخه ډک و. په شوې وه د ځوانۍ عمر یې په اسویلیو کې له انساني کرامت څخه محروم په یوه ګوډله کې تیر کړی و. اوس چې بوډۍ شوې وه هم چا پرې رحم ونه کړ، نه یې څوک په درد او ناروغۍ خبر و، نه یې چا د یخنۍ او ګرمۍ غم خوړلی. د اطاق دروازه ورپسې کاږل شوې وه. زاړه لوښي، کپړې او د موټرو ټایرونه په دروازه باندې وراچول شوي وو تر څو اثار یې ښکاره نه شي. بندیخانې یوه کړکۍ هم درلوده. کړکۍ ته هم زړې بړستنې او ډیر پلاستیکونه ورمیخ شوي وو. تر کړکۍ لاندې یو سوری و چې فقط ډوډۍ او د څښاک اوبه ترې ورکول کېدلی شوای. بالاخره دومره ظلم ورسره شوی و چې په تاریخ کې یې ساری نه لیدل کېږي. او داسې چلند به چا له حیوان سره هم نه وي کړی لکه ورور چې له خپلې خور سره کړی. بس د الله تعالی ساتنه ده چې تر دې دمه ژوندۍ پاتې شوې وه. که نه په هغه ځای کې 1 ساعت ژوندۍ پاتې کېدل هم امکان نه لري. لنډه دا چې ښځه له هغه ځای څخه راوایستل شوه. زنانه پولیسو هم په عملیاتو کې شتون درلود. د هغوی په واسطه یې لباس تبدیل او منظم شو. داستان یې اوږد دی خو موږ یې مختصر بیانوو. زه د یادې صحنې شاهد یم، د خپلو سترګو لیدلی حال وایم. هیڅ چا هغه حالت نه شوای لیدلی او نه یې هم هغه چیغې اورېدلی شوای. جالبه دا ده خو کله چې پولیسو د هغې وحشي ورور یا مجرم او ځوانانو زامنو لاسونو ته ولچک ور واچول، مظلومې خور یې بیا هم په هغه وحشي صفته ورور زړه وسوځېده. کوم چې دا یې په داسې ځای کې بندي کړې وه چې د انسانیت تقاضا نه وه. تیر شوي ټول ظلمونه له یاده باسي، په ورور شفقت کوي. وایي خیر است و برادرک من چیزی نگویید. خیر دی زما ورورک ته څه مه وایست. دا خبرې په داسې حال کې کوي چې ټول وجود یې درد او څړیکه څړیکه و. عصبي ناروغي هم ورته پیښه وه. د حوزې د رهبرۍ لخوا یاده ښځه د تداوۍ په موخه روغتون ته انتقال شوه او مجرمین د قانون منګلو ته وسپارل شول. د پیښې ځای ته د امارت اسلامي لوړ رتبه هیئت راغی تر څو قضیه ښه روښانه کړي، هر اړخیز معلومات واخلي. ښه څېړنه یې وکړه. تر اوسه پورې دا سلسله جریان لري.